عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی او هغه اوسیږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو، کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبرې اترې چې وشوې او دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانول چې زما ملاقات د دغسې یو سړي سره وشو او ما ته یې وویل چې ان قریب چې زه به دروځم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نشي چې زه به یې پایمال نه کړم. دغه ته گویا کې دجال وایي. نو دی چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري. علما وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ. دا دنیا به ورپسې وي. خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بلکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به یې راخلي او خوري به. تاسو به وایئ چې خاشنه به څنګه خوري؟ په دې بې ضمیره قوم کې فی الحال هم داسې خلق شته چې هغه د پیر صاحب خر تم خر شریف وایي او د هغه خشنو ته خاشنه شریف وایي. فی الحال په دې پیر پرستی دنیا کې داسې خلق شته چې خر ته خر شریف وایي او خاشنو ته خاشنه شریف وایي. ژوندي لرې مه ځئ، نږدې به درته وښیم چې پیر ولاړ دی او مرید سر ولا په خپو کې ایښی دی او سجده ورته لګولې. فی الحال په دې ملک فی الحال داسې خلق شته په دې پاړه چنار کې شیعاګان دي میا مرید ورته وایي چې سړی د کوټې نه راوغورځېږي ویا سړی میا صاحب بچکو کې نی مړو میا صاحب بچکو. فی الحال تاسو په دې پښتون دنیا کې تاسو نه وایئ چې ځه خدای او لوی ځوان دې مل شه، وایئ که نه وایئ؟ ځه خدای او پیر بابا دې مل شه، داسې وایئ؟ نو خدای سره چې پیر بابا یا لوی ځوان ملګری کې د دې معنا دا ده چې خدای یوازې کمزوری دی چې پیر بابا هم ورسره ملګری. تیره جمعه چې ما وی چې تاسو پورې سرونه نه دي کاڼي در پورې نښتي، نو دا دروغ نه وه. فی الحال دې قوم کې داسې خلق شته. اوس دا قسمه شرکیاتو چې کوم ملک مرکز او ډیپو وي، تاسو راشئ په دې پېښور کې وګورئ د پیرانو ورسی او د دنیا ډمې پکې ګډېږي. د زیارتونو ورسی
او د دنیا دوپړی او باجی پکې غږیږي. فلحال دې قوم لا دا هوش نه ورځي چې دوپړو او باجو ته پیغمبر مزامیر او شیطان ویلي دي. دا د شیطان آلات دي او ته د ولی او د بزرگ په قبر باندې دوپړی او باجی غږی. نو ستا پلار او مور چې مړه شي ته جماعت ته ولې راځې او طالبان بوځې ختمونه پکې، خو دا دوپړی او باجی د مور او پلار قبر ته هم بوځه کړه. چا داسې کړي دي تاسو کې؟ ها جی چې د پلار او مور قبر ته ډمان بوتني او د پلار او مور په قبر دوپړی او باجی غږول؟ چا داسې کړي دي؟ لیکن کم خبیث ملک کې چې چاته اولیاء وي او د اولیاء په قبرونو د دنیا ډمان کینولي او د دنیا ډمان او دوپړی او باجی په غږیږي او دا قوم بیا ورته ناست. سعودی عرب ته خلق بد وای زیارتونو ته څوک پریږدي نه، هغه خو اصلي مسلمانان دي. زیارتونو ته پرېښول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ، قبرونو ته پرېښول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ. دا خو هغه شرکیات دي چې سړی تله مسلمان او راشي ته کافر. زه په خپله زمونږ د علاقه کې یو پیر صاحب و، نو مونږ واړو تماشې ته مونږ هم لاړو. نو مرید پیسې راوړي او راشي داسې په سلور بولی شي پیر صاحب ته سجده ورته وکړي، لاس یې سب کی او پیسې پیر لور کی. نو بیا هغه ډم ورته راشي او ورته په سلور بولی شي او بیا هغه پیسې تیوالي وي. دا ناټکونه اوس هم لګېدلي او دا قوم پکې مبتلا دی. دا قوم یې کوي. که غږ کوي وایي دا نه مني، اولیاء نه مني، بزرگان نه مني، مولیانې چې کوم پیدا کړي روټي خلاص تالی سټ، هغې وایي داسې خلق راوتلي دي چې زیارتونه نه مني. زیارت ستا کپره وچي چې زیارت څه ته وایي؟ په دې خبره پوهېږئ؟ په دې پوهېږئ چې عربي کې زیارت څه ته وایي؟ عربی کې خو زیارت ملاقات ته وایي. ملاقات کولو ته زیارت زار یزور ملاقات کولو ته وایي. داسې خلق راوتی دي چې زیارتونه نه مني. که زه اوس ووایم چې دا بار ادیره ده، زه دا ادیره بالکل نه منم، په دې زه کافر کېږم؟ ادیره کې خو دا تاسو غوندې خلق پراته دي که نه نور څوک دي پکې؟ زه اوس ووایم چې دا جومات کې خلق چې څومره ناست دي دا یو هم نه منم، زه پې کافر کېږم؟ یا زه ووایم چې دا پلانې زیارت چې دی زه یې نه منم، په دې زه کافر کېږم؟ بھائی زیارت عربی کې ملاقات ته وایي. پیغمبر چې ادیرو ته د تلو اجازت کړی دی د دې راز تپوس وکړئ. راز پکې دا دی چې صحابه قبرونو ته ځئ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا. وړاندې مې منې کړي وای دې نه پس ځئ. ولې؟ قبرونو ته پتلو کې سړی ته تذکره د موت شي، مرګ ورته رایاد شي چې دا د خاورو ډیری لاندې چې کوم سړی پروت دی داسې به یو ورځ زم شي. لکه حاجي محمد امین صاحب د خدای پاک خو بخي داغه په قبر لیکلی دي چې لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې زیم
داسې بتشه پوه شوي پرې خبر پوه شوي ماما خدای خبر پتہ نه لګي د دې قوم مزاج ساجي بده خبره نه پوي پدې بوډاګانم پوي چې بے نظیر ډېر خط تقریرو کو په امریکا کې سینټ ورته ناستو او دا سي ورته دا خلق نو ماوي چې خزه تعظیم خلق اکبک کینی نو دا خو سره تعجب خبره نه اوس د ملایمه ګیره والا زه تقریر کوم تاسو دی بوډاګانو له خوب هم درغلې ده سرون امدادا چل کی اوس درته یو جنې دل تکې نوم ته ګوره چې دا بوډاګانم دا سره برند شي دا خو سره تعجب خبره نه بوډاګانم لګیا چې امریکا کې زور اور تقریر او سینټ کې داو سینټ کې داو سینټ کې څو په خبره پوهیږي سینټ کې داوي چې ملک میں جمہوریت سیلاب بڑی لگیا دے امریکہ تے درخواست کو چې جمہوریت راته بحال کا سینټ کې داوي نور خو خزانه نو خزه خوار سره په تماشای نو عرض میں داو چې قبرونو تلو کې تذکرہ د موت سړی ته وشي خپل انجام ورته رايات شي چې اورس بزم داسې شم نو چې تا خپل انجام رايات شي قدرتی طور بستا پزړه کې خوف خدا پیدا شي د خبر او د آخرت یره بدړه کې پیدا شي نو تب نیک شي ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی داغه دا معنا نه داغه دا معنا نه ده چې راستا ملک کې سکیږي لګیا حاصلات د قبور خړل اسلام نه تاسو کوي چې د قبرونو حاصلات خړل اوس تما توای چې په قبر پیسې اچول د دې قبر ته څه فائدہ ده دې مړی ته څه فائدہ ده نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لک روپۍ د هفته ټیکه کیږي سم څنګه پارس ته زه دې کې کله خیال کوم چې اسه په غضب اخته ځان دې مولا کړي دي کزان دې پیر کړي وې لوی مزه بده کول پیر شوي بلا دې ورکه د دودري چيلي پیدا کا او در پسې بګردي صاحب او خلق ته بوي چې دا پیر صاحب د شپې اندام پرو اپ کې کده غلو ډېرې او دا د شپې اندام پروتین ته هغه زوړ شرک خوستا دماغ کې شته کړ مشرکانه مزاج خوستا دې کړ ته چې د شپې اندام پروتي دا ډک دی دلته یو راضي نو هغه چې څوک وګوري وي دا ډک دی دا خالی نه دی دا ډک دی دلته یو لیوانه غوندې دی هغه چې ولید هغه نه وي دام ډک دی مالاو دا د غولو ډک دی هر ځړې ډک دی په دې قهر زمون ټول ملک اخته اوس دې ټول ملک چې عقل او شعور راځي او دوی پويږي نو قیامت وي زما عزیزانو عرض داو چې د قیامت پورازی کې بډېر عجایبات او یو عجیبه په کې د دجال پیدا کېدلی دا چې روزي نو سلويخت ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډي وي دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ازمکه د پاسه بل ازمکه وغړیږي چا به د تانبې ازمکه او د قتل د پاره به عیسی علی السلام را کوش
عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندې دی او پاسمانونو کې اوسي. ستا په دې ملک یو بل تحریک دی چې هغه ته مرزایت وایي، قادیانان. داغي په ټولو مسائلو کې یو مسله دا هم ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر. سنه ثابته ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی، وہی قرآن کے راغلی. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک. خدای وی چې عیسی علیہ السلام زتا وفات کوم. دلته دو سوچ یو خو متوفیک صیغه ته وګورئ چې دا کومه صیغه ده. لکه طالبان سوکشتا دا کومه صیغه ده؟ اوس اسم فاعل کې حال او استقبال دواړه مراد. تاسو خیال راکړئ. نو انی متوفیکا اول خود متوفیک صیغه وګورئ. دویمه خبره دا ده چې دغه ماده چې کومه قرآن د عیسی په حق کې استعمال کړی ده، دغه ماده تاسو وګورئ قرآن د موت په حق کې نه ده استعمال کړی. د مرګ په حق کې قرآن کې د مات یموت ماده مستعملیږي. دغه ماده د متوفیک چې ده دا د موت په حق کې نه مستعملی. مات یموت دا هغه مرګ ته وایي چې بدن پاتې شي او روح لاړ شي. متوفیک وفا سبا بز تعالی پورا 1 روپے درکو پورا. اوس چې زتا سره وعده وکم چې سبا به پورا 1 روپے درکوم او سبا ز اتانه درکم، نو تب داوې چې د په وعده وفا وکړه. ها جی دا څه بوای 1 روپے پرې ده کنه. سبا به ز پتا باندې سرکړی چرګان خورم. د خوراک تاسو لږ زیات شوقیان دي. نامې د مولیانو بدنامي دي او بیړه تاسو د ملک تباہ کړه. مولا خو ستا د کور هغه بیګا دلته چڼي وظیفې راوړې ماسخوتن. نو ما ورته آواز کوچ نو یو وظیفه مې چې پکې راوچته کړه، نو خدای چې د 3 مې ورځې وکړه د 4 مې ورځې مولا له خو تدا شي خیټ ستاسو د میخو قبرستان دی. د دنیا غوښې تاسو خلاص، د غویانو، د ګډانو، د چیلو، د دې معتبرانو خیټې د انګريزو چرګانو قبرستان. او زه در سره وعده وکم چې سبا به زه پتا سره کړي چرګان خورم او تراشه او زه سبا له درته خټ کېدلی دال کېدم. نو ته به دا وایې چې تا په وعده وفا وکړه. داسې به وایې؟ ته به دا وایې چې تا بې وفایي وکړه. نو وفا دې ته وایي چې من کل الوجوه کمپلیټ امغه وشي چې کم شی ویلې. نو دغه ماده په عربي ژبه کې مکمل اغستو ته ویلې شي. انی متوفیک اے عیسی زتا اخلم دی ورافعک الی او ځان ته دی بوزم.
یعنی ستا متوفیق څه معنا روح سره د بدنه د اخلم او اسمانونو ته بوزم روح سره د بدن تاسو خیال وکړئ اوس عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې ژوندې اوسي علما لیکي چې یا کدا متوفیق په معنا د موت واخلي نو دې عبارت کې تقدیم تاخير دی بیا دا معنا کوټه کې ګر کړو خلق ورته بار ولاړو چې وجنو یې الله ورته وی چې قال الله یا عیسی انی رافعک الی اے عیسی دې خلقونه دې بچکوم او ځان ته دې اوچتوم ومتوفیک بعد نزولک او بیا دې وفات کوم با چې د اسمان نه دلاندې راکوس کوم ځکه چې کل من علیها فان کې به راولم نو یا علماء وایي چې انی رافعک الی د عبارت کې تقدیم تاخير انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک نو عیسی علیہ السلام با راکوشي د دجال د مرګ د پاره په دغه وخت کې با امام مهدی هم پیدا شي امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره کې او سید به د قوم نه زمونږ د پیښور کې ډېرو خلکو د مهدی توپ داوا کړو لا بل ورځ راته چاوي زمونږ یو منبر دې د دې زه ودوم سو وخت کې د خدای داوا کړو نو دا لا بل دلته یو سړیو داوا وکړه کتاب چاپ کړو چې زه مهدی ما مولیانو چې رونی وو نو ما پسې راغی وی چاله خلاصوا مې مالته مهدی سه ویلا چې اسمان کې را تپړک پړک کېده نو ما خیالو کو چې زه مهدی یو خدایات لري چې امی سړی بزرګ کیږي نه خیال درا یو بادشاہ تپوسو کو خپل وزیر اعظم نه چې د طالبانو رتبه ډیره ده او کده د پیرانو رتبه ډیره هغه ویجی د طالبانو رتبه ډیره هغه وی د پیرانو دومره مریدان او لاسونه خلق خولای ویل راځه د شپې تله ده یو پیر ناس ته په کوټاګای کې دروازه ټکول سو کې بادشاہ او وزیر دی ویزه جبرائیل علیہ السلام هم خدای پاک وای چې نور اخواری مکوا بسو مې رسول رتبه تا تسپیال تلړه کې ول جبرائیل دومره لیټ شوی بیړه مې غر کښ په وظیفو کولو بدوی ته تختی دی بادشاہ ته ویلو دی لیدو راځه کله د شپې کتاب طالب لګیا دی د شرشم او تیلو دیوای بلا کړی دا او ورته کتاب ګو په خوا به طالبانو د شرشم او تیلو دیوې ته کتاب کتو اوس طالبان د بجلی راټ تم د شپې نه ګوري ټول شپه مجلسونه دی تما کرا راځه او غوړي شکر افراو زتا کرا درځاو زمبای زمبای بکیږي ګرځي را ګرځي به کتابونه نه ګوري او نه یو ملاکی د شرشم او د تیلو د ستورو پرانا به طالبانو کتابونه کته د ستورو پرانا د سپوږمۍ پرانا به کتابونه کته زمونږ یو استاد هغه په دیوبند کې یو هندو داغه پاټای کې بډیوا بلیدا نو د دروازې په چون کې بچانور رڼا راوته نو ما به د کتاب کرخاغه ته مخامخ کړي واو په دې چل به مطالعه کوله د هندو دا ټای د دروازې د چون رڼا ته به ما کتاب کتو د شپې خیال امره راشي وسلوی مدرس ته سلم او قاضی او صدرا او شری چغمونی او میر زاهد مولا جلال دال ولی تاسو خیال را نو عرض میں دا عزیزانو چې خبره اسی وګدوم نه څه خبره میکوله طالب لورل
کتاب ګوري. چې کتاب ګوري دروازه او ټکول څوک او وزیر اعظم ورته وی چې جبرائیل علیه السلام خدای پاک وی چې خواري مکوا همداسې به دې ملا کم. ویل خودرېږه چې لږ ستړي مشي در سره وکم. کوتک ته لاس کړی طالب کوتک پلاس ورپسې راوتی دی بادشاه مخکې او وزیر اعظم ورپسې په منډو تیزان خلاص کړی دی. ودرېږه ویل ستا پلان د امان کړي دا جبرائیل دومره خوار دی چې ما پسې راځي. جبرائیل راتله خو دنیا ته ختم شوي دي چې نبوت ختم دی د جبرائیل راتلم ختم شوي ماله جبرائیل راځي. وزیر اعظم ویلې بادشاه ته چې ودلی ده رتبه د ده اوچته ده چې علم دی ورسره. رتبه د هغه خر اوچته نه وه چې تسپې هلته لړه کړې او ویل چې دومره لیټ شوې زما خو په وظیفو کولو بیړه تباه شو. نو که بے علمه نتوان خدا را شناخت. بے علمه خدای نه پیژندی کیږي. اول بخپله خدای پیژنې نو بیا به بل ته اول تاسو په ایمان وای ښه خلک یې نیکان یې. که یو سړی در نه دا تپوس وکړي چې ما ته د خدای په وجود دلیل ووایه د خدای په وجود دلیل ووایه تاسو به څه وایي؟ ما ته د الله په یووالي دلیل ووایه چې الله ولې یو دی دوه ولې نه دي درې ولې نه دي. تاسو به څه وایي؟ دنیا کې الله مونږ ته ځان ولې نه ښیي. تاسو به څه وایي؟ د دنیا په امورو خو ډېر ښه پوهېږي. څوک د برزنیف خورای دی څوک د جنا صاحب خورای دی څوک د بېنظیرې پر کټی دی څوک څه دی څوک څه دی. لیکن که دین لی راولي چې د الله په وجود دلیل ووایه ته وګوره چې دا پاکستان الله اړیا ګړیا کړی دی څوک خو دې راټینګ کي راټینګ دی کي پیپل پارټۍ ټوپونه وال جمهوریت دی جمهوریت دی جمهوریت دی. اوس ته یو صوبه په یو منډې وایي بله صوبه ته په بله منډې وایي بله ته په بله منډې وایي. ممبرانو یې صاحبه منډۍ لګېدلې ده د غویانو او د میخو غوندې سوداګانې پکې کېږي. راټینګه خو دې کي الله چې کوم ملک کړی نه وي او د کرم په نظر یې ورته نه کتلی زما د خدای په ذات قسم یې که دا قوم یې راټینګ کړي. او بیا دا بې ضمیره قوم دا پروټۍ خرڅېدو په چایو خرڅېدو او په 10 روپۍ خرڅېدو. زمونږ ښځې په 10 روپۍ په پولینګ سټېشنونو کې خرڅې شوي په 10 روپۍ. بیا دا بې ضمیره قوم نو څو پورې چې دا ملک ته الله د کرم په نظر کتلی نه وي تر هغې پورې دا ملک بني آدم نشي راټینګولی. نو دعا وکئ چې الله دې ورته د کرم په نظر وګوري. کني دا ملک تباه کیږي دا غر کیږي د هلاک او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. تاسو وګورئ نن سال دی زموږ سال دی جلوس وباسي څوک ویله ټیکس ولګېد څوک وایي د بجلی بل زیات راغلی څوک وایي انکم ټیکس دی څوک وایي پلانه ټیکس. 110 کسان بې نظیرې ځان سره بوتلي دي 110 امریکې ته د 110 کسانو ضرورت څه ضرورت یې و خو ته سربرای مملکت وې ته به تلی وې هغې سره به دې مشورې کړې وې صدر بوش ته که برش ته ته به تلی وې برش سره به دې خبرې اترې کړې وې بس ټیک ده 110 کسان. بیا زمونږ د دې صوبې چیف منسټر هم بوتلی د ده څه کار و هلته دغه نخرې به یې پلار هم کولې. دلته نه یې صوبه سرحد نه یو وزیر بوتلی و چې هغه وزیر وګورئ چې ویې ګورئ نو که خیال هم کړی دغه سمسرې نه وي سمسرې دا پادیرو کې چې ګرځي پېژنئ هغه سمسره وه. نو هغه وخت کې ما ووی چې د لوی ظلم وکړو چې دا سمسره یې بوتلې وه. د چین خلک به وایي چې د صوبه سرحد داسې پلیت مخونه دي لکه دا د چې دا کیسې به یې پلار هم کولې. انجام یې څه شو؟ ملک تحمل نشي کولی د اخراجاتو او تاسو پرې ایښي ټیکس بالکل څه نه دي شي څه نه دي شي. په کورونو ټیکس چې ولګي غریب له زور نه ورځي. بجلی چې ګرانه شو غریب له زور نه ورځي. ټلیفون بل چې ګران شو غریب له زور نه ورځي. نن بجلی دا غریب د پکی لاندې نشي کېدای
یو پکې چلی په 800 روپۍ بل راشي کچاله ورشي چاله کا بل 800 روپۍ زا داخل کا کینی بجلی ته کټ کړي دا خو چې ته زا او زم ها او را پادې سوم او د غوګونو ته د لخته ونیسم او دومره دا غوګونه در باندې وپرسو چې ته دې لپاره ناستې چې ته به ما سره په سمه خوله خبرې نه کوې دا خدای رانیولي غلطي فیصلې په ملک کې کړي دي الله رانیولي کچرو چپړاسیان تاسو سره سمه خبره نه کوي په تاڼه کې سپۍ تاله ټېلې در کوي په دفتر کې چپړاسي تاله ټېلې در کوي په درخواست تاسو غور نه کوي غلطي فیصلې هم کړي دي انجام بخپل ګوري دا مغه د قیامت د ورځې بیان دی تیرا جمعه باندې خبره دلته پاتې وا چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علماء وايي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے با عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طی شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې او دا ټوله دنیا د هر ګټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا زمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راو غورځي او ځان به صفا کی زمکه کې چې صد دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بهر راو غورځي روایتو کې راځي چې څو وخت کې د دې زمکې نه خلق بهر راوځي نو دا په مختلف شکلونو کې یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته رواني ملائکه به आवाज وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای بداغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه وکړي او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپل لاسونو خپل خپو ته قتل پکار دي چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي
او زمون خپې چرته سم کار پسې نسی ټول ورځ زمون خپې چرته رواني او ټول ورځ زمون لاسونه سکار کوي دغه هر سړی خپل گریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بل ډله برا پاسي چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه بار روزي یا الله دا سوق دي و بداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نه وخړلی او دې خېټه ته حلال نه وتلی د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چر پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه بار نن وګور هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره د شراب او تجارت مون کو هغه لاغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پودر او تجارت مونږه کو هغه لاغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږه کو هغه لاغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلق هم نه په جمعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام فرق زدا تپوس کولې شم چې لکه ستا د کوره وظیفه رااله دا دې په څه ګټلې ده دا دې کم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري رااله دا دې کم ځای نه پخ کړې ده زدا تپوس کولې نو عرض میں داو عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت پر ورځ مکه مونږه بار را غورځي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خلې نه وځي بل ډله برا پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخکړي به بنی آدم وي اور